د توري وهلو لوبه یا شمشیربازي تاریخي مخینه لري. په پکتیا کې لوبغاړي وایي د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نه پاملرنې له امله یا د لوبه له منځه تللي. د دوی په وینا په ډیری ملي مراسمو کې دوی ته د خپل نمایش یا لوبې ترسره کولو لپاره بلنه نه ورکول کیږي تر څو خلک له یادې لوبې سره اشنا او دغه مړه لوبه یو ځل بیا راژوندۍ کړي. ای بخش ما میراث مانده عین زمان حضرت پیغمبر، چون ما سادات هستیم، عام عرب هستیم. این شمشیربازی بخش ما از پڑاو پڑاو تو میراث مانده و مانده و مانده تا اینمی دمه. هر فرد ما شمشیرباز است، شمشیربازی ها داره و هر خانه ما هر مرد جوان یک شمشیر داره. زندگی یک زندگی خداوند برای ما میته که بیخی در جان خود نمیفهمیم. یک خوشی میته برای ما که بیخی اندازه نداره. پیش از این دولت‌های سابقه از قوم بسته ما 500 نفر 400 نفر می آوردن، شمشیربازی میکردیم، خوشی میکردیم، کلالگو میرفتیم، خوست میرفتیم، چوکنی میرفتیم، زرمت میرفتیم، دوستان ما میرفتیم 100 نفر 50 نفر 200 نفر شمشیربازی میکردیم. د دوی په وینا د توري وهلو دغه لوبه تر ډیره په ودونو او د خوښیو ورځو کې ترسره کوي. د یادې لوبې د لوبغاړو په خبره 2 لسیزې یا له دې هم ور وړاندې کلونو کې به دوی د پکتیا لرې پرتو ولسوالیو ته تلل او هلته به یې مسابقې ترسره کولې. دوی له اړوند ریاست او ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې د نورو لوبو په څیر د دې لوبې ته هم پام وشي. با مناسبای روزای خوشحالی، روزای خوشی، مثلا برای بچیم زن میکنیم شاو ما شاو خینه میگه، اما شاو خوشی که میباشه ډول میزنه آتش در مابین در میتیم. ما یک انانات داریم که یک شمشیر بالا میکنیم میکره پایین به این شکل هو هو هو. خواست ما این نیست که فقط دولت این چی ما را امی خوشی ما را هر وقت باید ما را در هر جای که اقتصاد باشه ما را بتر و ما خوش باشه. په ورته مهال بیا د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم مني چې توري وهلو لوبه مړه شوې او هغه چې لازمه ده تر دې دمه ورته پام نه دی شوی. د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس ډاډ ورکوي چې په دې ولایت کې به مړې لوبې یو ځل بیا راژوندۍ کوي. هغه مړ هنر زموږ چې په افغانستان کې بېساره بېنظیر هنر د شمشیربازي ده یا توره وهنه ده چې دا اصلا نه و دلته. دا مو راژوندۍ کونن عملا او دویمه شارع ده یا لغات ده چې دا متاسفانه په دولتي محافل کې بیخي ورته ارزښت یا ځای نه و، ارزښت و مګر ځای ورته نه و او په لارو پرتو ولسوالیو کې و. توري وهل او شورۍ لویه پکتیا په ځانګړی ډول په پکتیا کې له پیړیو راهیسې دود وي، خو کورنیو جګړو او د ټکنالوژۍ پرمختګ دغه مهم دودونه له منځه یوړل.